چاق کوس یعنې په کوم اندازه باید یخ شي او داسې توبهګار شي. په سلامونه او احتراماتو مو هرکلی کوم ملګرو، هیله ده چې روغ جوړ او د صحت جامې وګټل وي. زه یو ځل بیا ستاسو په خدمت کې د یو نوي ویډیو سره حاضر یم. هیله ده چې د پام وړ مو وګرځېږي. تر هر څه دمخه باید یادونه وکړم، که زموږ چینل مو نه یې سبسکرایب کړی نو زموږ چینل سبسکرایب کړئ او په خوا کې ورسره د ګومړي نشان ووهئ تر څو زموږ راتلونکي ویډیوګانې په اسانۍ سره وکتلی شئ. مننه. چاق یا هم داسې خطرناک وس چې تاسو بیخي نشئ کولی دغه یخ کړئ. که غواړئ چې چاقه مېرمن یا هم تیاره مېرمن چې د بدن د اعضاو څخه ډېره ګټه وي تاسو وغواړئ چې دغه انزال کړئ او خلاصه کړئ، نو باید کومه طریقه استعمال کړئ او کوم شی زر تاسو ورسره وخورئ. تاسو کولی شئ چې په دغه یو شي سره د مېرمنې یعنې د چاقې مېرمنې سره توبې وباسئ. نو هغه شی څه شی دی؟ تاسو کولی شئ چې د لږ ویکس او واسلین سره خپل ذکر ته ډېر دوامداره سیکس ورکړئ، یعنې په ډېر دوام کې یې خلاص کړئ. او تاسو کولی شئ چې د ویکس په دې طریقه استعمال کړئ. د شپې هغه اندازه ویکس واخلئ کوم اندازه چې تاسو غواړئ استعمال کړئ او د واسلین سره به یې مکس کړئ. د 20 یا هم 25 منټو لپاره به تاسو په یخ ځای کې دغه کېږدئ. کله مو چې دغه په یخ ځای کې کېښوده نو لومړی به خپل ذکر په ګرمو اوبو ومینځئ او په پاکې صافۍ سره به یې پاک کړئ. له هغه وروسته به تاسو پرې واسلین او دغه ویکس چې ګډ شوی وي نو دا به تاسو واخلئ او ذکر به یې د 10 منټو لپاره مساج کړئ. او پام کوئ چې ذکر اعلی شاوخوا چې هر ځای وي، که کوم ځای وي زخمي وي نو باید تاسو ترېنه هغه ځینه تاسو استعمال یې پرې نه کړئ. که به هغه ځینو استعمال کړو نو بیا به په رڼا ورځ درته اسمان کې ستوري وښیي. نو تاسو کولی شئ د 5 یا هم 10 منټو لپاره خپل ذکر پرې مساج کړئ او له هغه وروسته یې په ګرمو اوبو ومینځئ او بیا کوروالي ته دوام ورکړئ. په دې طریقه کولی شئ د چاقې مېرمنې څخه توبې وباسئ او بیا ورته د پښو په سر کېږدئ او خپله مېرمن مې په ځان باندې راڅملوئ او تر داسې چغې ترې وباسئ چې خپله هم تاسې حیران پاتې شئ. خدای دې وکړي ملګرو چې زموږ د ویډیو څخه غلط مطلب ونه کړئ. زموږ ویډیو لایک کړئ، شیر کړئ، زموږ چینل هم سبسکرایب کړئ. مننه.